ملګري ملتونه افغانستان د کړکېچ نوي پړاو ته ننوځي. طالبان وایي د هیچا غوښتنې د فشار په ډول نه مني. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په یوه ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او خیریه ټولنو کې یې پر کار بندیز به ټولو افغانانو ته زیان ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال مشر د طالبانو د لوړو زده کړو له وزیر ندا محمد ندیم سره په کتنه کې له هغه غوښتنه کړې چې سملاسي دې پر ښځو لګول شوي ټول بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لخوا د دې لیدنې په اړه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دوی په زده کړیز چاپیریال کې د افغانانو حقونو ته ژمن دي او د ښځو د زده کړو د مطلق بندېدو پریکړه نه ده شوې، بلکې د خارجي عواملو په وجه ځنډول شوي. خو په اعلامیه کې د ندا محمد ندیم له خولې ویل شوي چې د هیچا غوښتنې به د فشار په ډول ونه مني.